علماء کرام باندې د دا نورو څخه وزار محترمینو دین به ور وښایاست د محابسو کوم اساکر چې تاسې بندیان کړي دي ظلم ورسره کوي یاداشت کوي مجاهدینو هر ظالم چې بندي شو بیا یې حالات بدل دی بیا بیا لمانځه ته پرېږدي لمونځونه به په زده کوي ډوډۍ به پر وخت باندې ورکوي تفریح به ورته ورکوي سخت ځای به نه بندي کوي بیا نو دا مظلوم شو بیا به د مظلوم په ډول حرکت ورسره کوي د قرآن ترانې به موږ ته یې راکړي دي د قرآن واخواته که ولاړ شو هزارو خو بیا زموږ د دغه ظالمان پاتې نشته لکه دوی چې ذلیله شوله موږ به هم بیا خدای پاک داسې ای خداوند متعال وایي یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هزار محترمين الله پاک وایي که چیرې مو قدمونه غلط کښېښوله داسې اقوامو در باندې مسلطه کړم چې هغه د الله سره مینه لري الله یې د هغو سره لري تاسې به د دې مځکې څخه واخلئ دا زما محاکمیت دی الله وایي چې چلېږي فکر مه کوئ خداوند متعال چې نصرت راکړئ دا یې زموږ د اخلاص په خاطر راکړئ دا یې زموږ د فدایانو مبارکانو اخلاص زموږ د شهداو وینو رنګ راوړی وزار نتیجه یې دا ده ورکړله ارمانونه یې پوره شو وزار محترمینو خداوند متعال توفیق راکړي وزارو چې د خپلو شهداو ارمانونه پوره کړو چې د خپلو یتیمانو عزت وکړو د کونډیانو احترام وکړو پوښتنه ورباندې وکړو وزارو محترمینو د یاده یې ونه باسي امارت یې د یاده نه باسي یوه مستقله اداره ورته جوړه ده وزارو محترمینو چې مکمله به پر شهداو یتیمانو کونډو باندې به ګرځي خاص اداره یې ورته جوړه کړې ده امارت وفاداره دی خپل په بندیانو باندې متوجه یو دا د اوس په خبرو کې روان دي 2000 بندیان چې بریالی کوي یو شرط د شروطو به دغه وي چې زموږ بندیان له کامله میله کېږي بیا به د اوربل پر سر خبره سره کوو تاسې ګورئ وزارو محترمینو امارت چې دوی وفاداره دی د امارت مشران دوی د الله په دین باندې قایم دي په ماتاق کې چې چیرې درزني وشي بیا به خدای پاک شخصا هغه سړی وشرموي که نظام هغه افرادو نه خرابېږي وزارو محترمینو خداوند متعال توفیق راکړي وزارو چې د خپل دین خدمت وکړو د خپل مجاهدینو خدمت وکړو مجاهدینو ته خدای توفیق راکړي چې د خپل ملت خدمت وکړو وزارو د خپلو یتیمانو خدمت وکړو خپلو کونډو باندې پوښتنې وکړو وزارو محترمینو په حالاتو یې ځان خبر کړو وزارو محترمینو خپلو مشرانو کشران د امارت په سپېڅله لار باندې پوه کړو وزارو محترمینو که چیرې بدبخته منکرات په رامنځته کېدل د منکراتو مخنیوی وکړو په هغه ترقه اصولو باندې چې موږ ته راکول شوي وزارو محترمینو نو ګرمي هم شوله وزارو اجمالي صاحب مخکې مو وویل چې وخت ډېر کم ونیسئ اوس به هم ډېر وخت ونیوئ اختریان به هم کېدلی شي کېږي اختریان به هم بندېږي یا بعضې مرګې ونه کړي چې بیا خراب نه شي ما علینا الا البلاغ وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين